دا ځل راغلی یم ننګرهار ولایت جلال آباد ښار. د ورانېدو نه یو 15 ورځې مخکې دا ما نه 3,20,000 ډالرو ما ورنکړې، خو دولت نقشه راغله دې بدیل مدیل موږ ته دولت نه راکوي او معلوم نه ده چې یا به راکړي او یا به رانکړي. والې دا کراچۍ د خلکو نه اخیستي، خلکو په قرض او په پور باندې کراچۍ اخیستې دي. یو چا په 15,000 روپۍ راقرض کړي کچالان او پیاز او رومیان په دې سړک باندې ځان دي 14 روپۍ مزدوري بېګا ته وکړم بچو ته رزق بېسمه هغه دور باندې راسر چې د هغې سر نغل هلته وروره کراچۍ ته په هغې کې واچولې هلته د وروره شروال صاحب د وروره هغه راخیستی دی روشکې بندې کړې کاشته دې هغه کړې دی باندې ښکار ښکلا ورکوئ دا د ښار ښکلا ده. دغه رش کله کله د مازدیګر ټایم کې شي دغه جلال آباد کې ډېر رش شي دغه سړکونه حتی بند وي بیخي نه دغه ستا په نظر چې دغه ښاروالۍ ټولوي دا ښه کار ده او که بد کار دی؟ ولا په یو شي خو دا خلک ملامت نه دي، بېروزګاره دي، بېکاره دي، څه وکړي او په دې حکومت ته ملامت نه دی، په دې چې دا سړک بندېږي لاره بندېږي نو خلک مجبوره دي، حکومت ته مجبوره دی. آباد ښاروالۍ هم پلانونه لري، خپل پلانونه تطبیق کوي. همدا اوس موږ لګیا یو د جلال آباد ښار هغه کوڅې سړکونه چې دکانداران هټیوال او یا کراچیوانان دستفروشان سړکونه بند کړي هغه انشاءالله هغه لارې خلاصوو خلکو ته. دغلته اکثریت بیروبار اوسي بیا دغلته دغه احتیاط به وایي که نه احتیاط به ښه وي چې دغلته دغه تاسو لاره بنده کړې دې کې تاسو ملامت یې دولت ملامت ده؟ منګه ملامت یو دولت هم زمینه برابر هم ده نو چېرته لاړ شو. الحمدلله موږ د امارت نه ډېر خوشحاله یو او ډېر ښایسته کار یې وکړو، ښایسته لاره یې جوړه کړه او ښایسته لښتې یې او کوله ده دا یې ښایسته غټه جوړه کړه که نه چې لږ زر یې وکړي نو ډېر ښه کار به وشي. داسې کار شوی 3 میاشتې مخکې دوی ته خبرداری ورکړی و چې دا دوکانونه مطلب نقشه کې دي دا لرې کوي وباسئ دا وران کوي هغه دوی وران نه کړه. بیا یو 15 ورځې مخکې روجانه دلته چې کامبر راغی او ښاروالي راغله او ښاروالي چې دی دلته روغ دیوالونه نیم ساعت وخت یې ورکوي، نیم ساعت وخت کې چا سامان ایستلی و ایستلی و چې ونه ایستو هغې باندې چې کامبر کېښود ټول ستا دوکانونه یې وران کړل. دا خو 30 متره سړک دی د لغمان اډې نه نیولې تر هغه امنیت پورې او دا د ښاروالۍ ماسټر پلان باندې روان دي. احمد داود خان د وخت ماسټر پلان نقشه عملي کوي. سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې کړي چې روغ جوړ اوسئ. عطاالله وردګ یم یو ځل بیا له عبدالرزق خاصه زمین چوپړ کې حاضر یم. دا ځل راغلی یم ننګرهار ولایت جلال آباد ښار. دې خپرونه کې غواړم چې کوم ځای ویجاړ شوی دا سړک جوړېږي د دې په اړه به تاسو یو برنامه جوړه کړم او نور څو د ښار نورو ساحو ته چې د خلکو ستونزې به اورو تر تاسو پورې رسو تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. موږ د جلال آباد ښار کې استو او ورور موږ سره ولاړ ده د ځای په اړه معلومات هم راکړي ځکه ته د سړک نقشه راغلی ده او ټول دغه مارکیټ دوکانونه ټول خراب کړي دي. سلام علیکم ورور جانه. وعلیکم السلام ورور اخی. اول کې د ځان معرفي کړي. نوم مې بغزیب ټیکهدار دی او د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. بغزیب جانه دغه د ریاست ښاروالۍ لخوا نه دغه سړک کار شروع شوی ده څومره دغه سړک کوم ځای پورې ځي او دغه په اړه معلومات؟ مننه وروره دا خو داسې کار شوی 3 میاشتې مخکې دوی ته خبرداری ورکړی و چې دا دوکانونه مطلب نقشه کې دي دا لرې کوي وباسئ دا وران کوي هغه دوی وران نه کړه. بیا یو 15 ورځې مخکې روجانه دلته چې کامبر راغی او ښاروالي راغله او ښاروالي چې دی دلته روغ دیوالونه نیم ساعت وخت یې ورکوي، نیم ساعت وخت کې چا سامان ایستلی و ایستلی و چې ونه ایستو هغې باندې چې کامبر کېښود ټول ستا دوکانونه یې وران کړل.
یعنې 3 میاشتې مخکې دوی ته احوال خبر ورکړی 3 میاشتې اول او 3 میاشتې مخکې احوال ورکړی چې دا مطلب دا ساحه تخریبېږي تاسو د خپل سامانونه وباسئ دې کې دا ځینې وکاږلی ځینې نه وکاږلی خو ښاروالي راغله او جکمبر او ماشین یې راوستو د روغ دوکانونه یې ونړول دغه چې تاسو دغه ځای کې ولاړاست دلته کار کوي د څه کوي دا رورجانه کور و 3 منزله دا 15 ورځې کېږي دا روغ ما راکېنولو دا په نقشه کې راغلی داسې ځي دا نقشه هغه زرغونشاه ماما پلازه ګورې هغه ټدام پکې ځي هغه مخامخ سپین مخامخ سپینه بنګلې نه دې خوا چې دا په سر شمسیانې دي دا داسې وځي باغ امیرشهید ته باغ امیرشهید سره هلته دوی ته یو چوک جوړېږي چوک جوړېږي یو چوک دلته جوړېږي یو هلته جوړېږي دغه سړک څومره څو کیلومتر د مساحت وي متر ده دې مساحت رجانه چې دی تقریبا 40 متره دی دا 40 متره 40 متره سړک دی 40 متره به دا خپل پوره کوي هغې کې به پایداره هم پاتې کېږي او خپل صافي سړک به هم پاتې کېږي دې خوا بیا کوم ځای پورې ځي داسې بیا ځي تر هغه د نیر غاړې ته وکړې دا تخریب چې ما شروع کړی دی د دې مالکانو نه ما خبرې وکړې چې دوی دا بدیل تاسو ته درکوي که نه درکوي دوی ویلې د کور والا چې مطلب لږ د ورانېدو نه یو 15 ورځې مخکې دا ما نه 3,00,000 ډالرو ما ورنه کړې خو دولت نقشه راغله دې بدیل مدیل موږ ته دولت نه راکوي او معلوم نه ده چې یا به راکړي او یا به رانه کړي د داود خان د وخت نقشه ده خو دا ځینې خلکو کاږلې ځینې شاته شوي ځینې مخکې شوي دا خپله زړه نقشه بېرته جوړوي او دا ځنې ماستر پلان ده نو دا پلان دی زوړ پلان دی خوشحاله اوسئ مننه خوشحاله اوسئ استاده دوستانو موږ د جلال آباد ښار د غنمو منډۍ تر څنګ ولاړاستو دا هغه چې د لغمان اړه ده د ریاست ښاروالۍ د ننګرهار ریاست ښاروالۍ لخوا هغه کارونه شروع شوي دي ماستر پلانونه چې عملي کېږي نور معلومات به موږ ته راکوي انجینر صاحب کولی که ځان معرفي کړي دغه لیدونکو ته نوم مې انجینر زمان دی دلته یو تن جوړو تجار یم او فلحال په دغه مارکیټ کې انجینر صاحب دغه مارکیټونه دغه دوکانونه چې وړاندې شو د ریاست ښاروالۍ لخوا نه دغه سړک جوړېږي تر کوم ځای پورې ځي څونه څو متره راځي دا خو 30 متره سړک دی د لغمان اډې نیولې تر هغه امنیت پورې او دا د ښاروالۍ ماسټر پلان باندې روان دي اما داود خان د وخت ماسټر پلان نقشه عملي کوي دغه ځای چې دا تاسو ویل ماستر پلان دغه دولتي دی که شخصي دا فلحال دا ساحه چې ده خو دولتي ده او فاني سړک زړه نقشه ده هغه اوس عملي کړه ها دوی عملي کړي داود خان پلان چې دا دوی عملي کړ کابل کې ښاروال ویلي چې زه کابل د پاریس څخه هم ښکلی کړم ستاسو په نظر که دغه کارونه روان اوسي نو ننګرهار به هم د پاریس نه ښکلی نه شي یاره موږ خو دې ښاروال څخه ډېر خوشحاله یو ځکه د ډېر کارونه جلال آباد کې روان کړي یاره انشاءالله ډېر لنډ وخت به بس جلال آباد هم انشاءالله کابل غوندې جوړ کړي انشاءالله ځکه دا ننګرهار سړکونه چې دي دغه کوچني دي او تنګ دي دا چې کېږي دا لږ زره پراخېږي ورسره ننګرهار سړکونه خو واقع ډېر کوچني دي او انشاءالله بس د دې ښاروال په هڅو به سړکونه پراخ شي خوشحاله اوسئ انجینر صاحب سلامت اوسئ سلام علیکم ورور شکر دا فصل د خدای په خیر تیریږي پښتو وایي که فارسي پښتو وایو ښه پښتو وایي اول کې دغه لیدونکو د ځان معرفي کړي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ادریس وزیری دی د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم ادریس جان دغه کارونه چې د ښاروالۍ ریاست لخوا نه شروع شوي دلته سړک جوړېږي څومره خوشحاله یې واقعا د خوشحالۍ احساس دی ځکه دا د آبادۍ یو بنسټ دی ځکه دلته مخکې که څه هم رش زیات و اوس دویم لاین سړک جوړېږي او دا د آبادۍ بنسټ دی او موږ ډېر زیات خوشحاله یو د دولت څخه دا د وطن ترقي ده د دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده دلته ډېری ملګري زموږ لکه دوستان دي دلته دوکانونه وران شوي دي نو زر ته زره که چېرته دا سړک جوړ شي او ورته سرڅنګ یې دا دوکانونه جوړ شي تر څو دوی خپل کارونو ته په شوقانه ډول چې دی پیل یې کړي بېرته ځکه دوی زیات مشکلات سره مخ دي تاسو خپله وینئ دلته چې دی لکه د ناست لپاره هم ځای نه لري نو که چېرته دوی لپاره دا دوکانونه ډېر زر او دا کار مشتمل شي نو دا به ډېره ښه وي ډېره مننه کوي ادریس جان خوشحاله خوشحاله دوستانو تاسو سره موږ سره دغه انځورونه وګورئ تر پایه زموږ ملتیا وکړئ دوستانو موږ د لغمان اډې سره سو جلال آباد ښار ده لکه څنګه دا سره دغه دوکانونه چې وو دا غورځولي دي د ښاروالۍ لخوا دلته دغه سړک جوړېږي
سلام علیکم وروره. وعلیکم السلام وروره ښه جوړې. اول کې دغه لیدونکي ته ځان معرفي کړي. زما نوم فضل حق دی، د پلار نوم مې عبدالحق دی، د ننګرهار ولایت د بچراګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم دلته درس وایي او فلحال درس وایم د نرسنګ څانګه کې. ډاکټر جوړېږي د خیر سره. او انشاءالله امیدونه خو شته. انشاءالله. دغه زما ستا تر شا چې دغه دوکانونه ول مارکیټونه دا غورځول شوي دي دې له خاطر چې سړک جوړ شي. دغه سړک چې جوړېږي د جلال آباد ښار کې څومره خوشحاله یې؟ ولا دا ښه خبره ده چې جوړ شي که نه، بل دغه سړک ډېر تنګ دی. تر څو د سړک د ازادولو لپاره دغلته چې په سهولت سره ګاډي لاړ شي راشي، یعنې دوه طرفه سړک جوړ شي، دا خو ډېر ښه خبره ده. ځکه ځینې وخت چې مونږ کله راځو درس ته ګاډي کې ناست یو نو ډېر مشکلات سره مخ کېږو، هلته په مونږ ناوخته دلته سړک بند وي، نو چې جوړ شي دا ډېره ښه خبره ده. د دولت څخه مو غوښتنه دغه ده چې مثال اول په همدغه سړک باندې کار شروع کړی، ځکه چې دا دونه مصارف شوي وو په دې دوکانو دا وران شو، باید دا بیرته عملي شي. داسې نه چې دا وران شي، د مصارف هر څه ختم شو او دا ځای جوړ نه شي، باید دا اول جوړ شي، همداسې په کتو سره نور ځایان باید جوړ شي. خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. انشاءالله ستا دغه پیغام مونږ ستاسو دولت ته رسوو، انشاءالله هغوی به پخپله پکې اقدام وکړي. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. الله دې السلام علیکم. دوستانو موږ ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې یاستو، لکه څنګه چې هم د ښار د ښکلا لپاره کارونه روان دي او کوشش دا کوي تر څو ښار ښکلی شي، خو ځینې خلک کراچیوانان دا ستونزه لري چې موږ ته مشخص ځای مشخص مکان نشته ده. نو هغه یو ورور ما سره ولاړ ده. وروره که خپل دغه نظر دې موږ سره شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جان محمد، د ننګرهار ولایت د بالا هسکې مې یم. دا وروره غواړو مهم دا د ښار ښکلا دا خلک څومره د هغه راخیستي دي، دا تاسو وګورئ، دا د خلکو نه کراچۍ وړي، خلک د غربت سره مخ دي، افغانان د غربت سره مخ دي، دا یو ښه خبره نه ده. تاسو داسې وایئ دا کراچۍ د خلکو نه اخیستي، خلکو په قرض او په پور باندې کراچۍ اخیستي دي. یو چا په 15,000 روپۍ راکړ کړي کچالان او پیاز او رومیان په دې سړک باندې 14 روپۍ مزدوري بېګا ته وکړم بچو ته رزق بېسمه هغه دوه باندې راسر چې د هغې سر نه غل هلته وروره کراچۍ ته په هغې کې واچولې، هلته د وروره شروال صاحب د وروره هغه راخیستی دی، روشکې بندې کړې، کاشترې هغه کړې، دی باندې ښار ښکلا ورکوئ. دا د ښار ښکلا ده، دا خو د ښار ښکلا ده. اوس رکشا ښار ته نه راځي؟ د روشکه ښار ته نه راځي، کاشترې راځي، کاشترې لار نه بندوي، روشکه ښار بندي، دا امکانات لري. روشکه ته وګوره، خو روشکې ته ځای جوړ شوی دغلته خپل ځای کې ولاړې دي. داسې دا کابل کې هم داسې مشخص ځای دی، دغه دسپروشان چې ورته موږ کراچۍ والا ته برابر کړی ده، داسې ستاسو لپاره کوم ترتیب نه ده برابر کړی تاسو پورې؟ نه دی مشخص شوی، دغسې یو ځای دلته مشخص کړي، روشکوان ته ځای مشخص کړي، کراچیوان ته ځای مشخص کړي، هر ځای ته ټول لپاره ځای په خپل ځای باندې ودرېږي. دلته ځای نه دی مشخص شوی، د ښاغلي والي صاحب نه د ښاروال صاحب نه په دنه هیله کېږي چې باید دوی ته ځای مشخص کړي. ځای نه دی مشخص شوی، هسې پوه شي یو 2 روپۍ راوړي دلته کېدي، نور راته نه پوه شي بېرته دا ځای شو، دا ځای په دې باندې نه کېږي، باید دې ته توجه وشي، دې ته پاملرنه وشي. د ښار ښکلا به څه کومه چې زما غریب دی، زما خلک د غربت سره مخ دي، افغانان د غربت سره مخ دي، د غریبۍ سره مخ کې دي، د منډۍ سره کم دوکانونه وران کړی شي، خلک نور د غربت سره مخ شو. د خلکو غم وکړئ، د عوام هلته خو چلمتره سړک ده که نه؟ چلمتره سړک جوړ کړي، اول د خلکو د عوامو غم وکړئ. تاسو مخکې راشئ دغلته وګورئ، دغه مارکېټونه دې وران کړي که نه، چې غونډ مارکېټونه ځای نه بند کړي دي، روشکوان لاره نه ده بند کړې، کراچیوان لاره نه ده بنده کړې، بل چا نه ده بند کړې. وروره دغه مارکېټونه دغلته لاړ شه، دغه مارکېټونه دې وران کړي، د شیشو مارکېټونه دي، دا دې وران کړي چې سړک خلاص کړي، سړک په دغه باندې خلاصېږي، مارکېټ نه. انشاءالله صحیح ده، موږ به ځو هغه کوم دلته لاړ شئ. سلامونه دوستانو، موږ په ننګرهار جلال آباد ښار کې یاستو او موږ سره رئیس صاحب ولاړ ده. دغه منطقه چې ده د ترکاریو دغه رسته چې د ترکاري خرڅېږي، نور معلومات به موږ ته رئیس صاحب راکوي. رئیس صاحب سلام علیکم، کابل کې دغه لیدونکو ته ځان معرفي کړي. سلام علیکم وروره، ښه جوړې خیر دی. دغه د ترکاریو د لغمان اډه ده. نوم دې څه ده؟ هدایت الله. کاکا هدایت الله، دغه د لغمان اډه ده که نه؟ په دغه ځای کې تاسو ولاړ یاستئ، حتی سړکونو کې هم ولاړ یاستئ، نو دغه
موټر لپاره ستونزه نه جوړوي؟ ولې ستونزه ده خو موږ له زمینه برابر نه ده، ځای برابر نه دی، موږ له دا کنده ایستلې ده پوه شي. د یوه میاشت وشوه چې دې دا ځای ایستلی دی او هېڅ کاریګر نشته چې دا ځای جوړ کړي. په څومره وخت کېږي دا کنده ایستلې ده؟ یوه میاشت وشوه دې کنده ایستلې ده. 3 کسان مزدوران راشي کار وکړي نور ځي واس. دغلته اکثریت بیروبار اوسي، بیا دغلته دغه احتیا به وایي که نه، احتیا به ښه وي چې دغلته دغه تاسو لاره بنده کړې ده، که تاسو ملامت سئ دولت ملامت ده؟ موږ ملامت یو، دولت هم زمینه برابر نه ده نو چېرته لاړ شو، څه شی وکړو؟ ترکاڼۍ منډۍ نشته؟ منډۍ شته، بره منډۍ شته دی پوه شې، ځای پکې نشته دی چې څوک لاړ چې دا خلک بوځي هلته مثال ځای په ځای کړي، ځای والا برابر کړي او دغه یې کړي. دلته بیا دغه والا چې وشکولی ده د والي په ځای کې اوس هغه ورکول کېږي په تاسو غرفې ایښي دي ته دولت؟ دلته مخکې غرفې کښې هغه بیا ویې وړلې، ځکه دغه ځای شکوي که نه؟ هغه یې ویې وړلې غرفې، د هغې نه یې مخکې ویې وړلې غرفې. خوشحاله اوسئ سر، سلامت اوسئ، الله دې عزت. زه به خراج مې ځای شته؟ ډېرو بخچوله چې هندوانه دې ونه غورځي، ګیلاس دې چپه نه شي. دوستانو دا د چوک تلاشي ورته وایي چې چوک تلاشي رسو. نوایي صاحب موږ سره په څنګ کې ولاړ ده، دا هغه څوک دی چې دغه دوکانونه یې د ښاروالۍ خوا جوړ شوي ده ځایونه او نور معلومات به ایس صاحب موږ ته راکوي. ای صاحب دغه ځای چې دا تاسو د ښاروالۍ له خوا نه جوړ شوی ده او میاشت کې څو ورکوئ؟ موږ ورکوو د میاشتې 1000 روپۍ طرفه د غرفې په سر باندې 40 روپۍ 40,000 روپۍ هغه سره پورې برابرېږي 300 روپۍ، دا برابرېږي د میاشتې 3 لکه 4 لکه برابرېږي. موږ عاید شامل ته ورکوو. یعنې تاسو صاحب دغه ځای چې دا مربوط د ښاروالۍ کې صاحب ښاروالۍ او موږ صاف دي، موږ ته کارټونه راکړي دي، هلته ښاروالۍ کې نمونې دي زموږ وروره پیسې باقاعده. بیا موږ نیولې ډنډمار په خپل شخصي په مال په خپل جیب باندې موږ 3 نفر نیولې دي، صرف دغه وجه چې د کراچۍ وندرېږي، موټر وندرېږي، باسکل وندرېږي، مطلب دلته موږ سره کې مزاحم سره نه پرېږدي، موږ ته مزاحم جوړ شي که نه. دغلته چې دغه ستاسو په د سړک په مخه کې دغه د کراچۍ والا دوی بیا تاسو مشکل نه جوړوي؟ نه نو درې ډانډ چې یو 10 منټه 15 منټه ولاړ ډنډمار چې راشي بېرته ځي شړیا بیا موږ دې ته ډنډمار نیولی دی ښه په خپل پیسو باندې موږ د ورځې غرفې 30 روپۍ ورکوو. 4 نفر مې هغه سره 4 کسان مې نیولي دي، دې ته تقریبا د ورځې 300 هغې ته برابرېږي. سر ته وروره پیسې راغونډوي راغونډي مشر معلوم دی راځي پیسې 40 روپۍ 400 نه موږ نه اخلي، هغه سره پورې پیسې غونډوي ورته. 4 نفر مې نیولي دي باقاعده همدې لپاره چې را جوړ نه شي. دغه راشي کله کله د مازدیګر ټایم کې شي دغه جلابات کې ډېر رش شي، دا سړکونه حتی بند اوسي، بیخي نه پرېږدي، ځکه چې ګورې کراچۍ ولاړ اوسي په سړک کې دا اخه ولاړ اوسي دېخه ولاړ اوسي. دغه ستا په نظر چې دغه ښاروالۍ ټولوي دا ښه کار ده او که بد کار دی؟ ولا په یو شي خو دا خلک ملامت نه دي، بېروزګاره دي، بېکاره دي، څه وکړي. او په دې حکومت ته ملامت نه دی، په دې چې دا سړک بندېږي، لاره بندېږي، نو خلک مجبور دي، حکومت ته مجبور دی. داسې دغه کراچۍ لپاره داسې مشخصه نور کوم بل ځای نه ده جوړ شوی دوی لپاره تر اوسه پرې جوړ شوی دی؟ شي ځایونه ډېر جوړ شي خو هلته نه چلېږي، یو سي ناکامه شي. ځایونه ورته جوړ کړي، باقاعده میدانونه ورته جوړ کړي، مخکې ښاروال راغلی او ټول کراچیګان یې وړه ډېر خواريان په دې باندې دا ښاروال نه درېیم ښاروال چې بې خواري کوي هلته تقریبا ودرېږي، مالونه خراب شي، بېرته هغه ځای ناکامه شي، یا هفته نیمې پرېږدي یا هفته نیمې سار شي، نه چلېږي. مادامې و داسې شی دی ښه استاد تا پوهېږم دا د سړک د شر شی دی، دا داسې یو نه د خارج غوندې سیسټم یې که نه چې یو مارکېټ یې معلومې ورو روپۍ شي هلته خلک ځي خرید کوي. نه دلته ور کور مخکې هم سبزي شته، د کور مخکې هم هندوانه شته، ورته باندې ورسېدې دا اوس دلته نه اخلي، انګوربا کې اخلي، انګوربا کې نه اخلي، پرمډه کې اخلي، پرمډه کې نه اخلي، پاملو کې اخلي. ما اوس هغلته نه راځي، هلته ما اوس راشي مانه هندوانه والي ور هندوانه رځي کې ورته ملاوېږي، نو دا داسې شی دی ورو روپۍ شي. ډېره مننه کوم استاد محترم، خوشحاله اوسئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ماله موږ جلابات ښار کې یاستو، د کابل ښاروال ویلي چې موږ کابل هم د پاریس نه هم ښکلی کوو، خو هم ننګرهار کې جلابات ښار کې هم دغسې کارونه روان دي تر څو دغه د ښار د صفایي او د ښار د ښکلا لپاره کار وکړي. موږ سره د ښاروالۍ یو نماینده هم ولاړ ده. څه فکر کوئ د خیر سره څو کاله بعد به د خیر سره جلابات هغه ښکلاګانې چې خلکو تصور کوي هغه به وګوري د خیر او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته ټول لیدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. انشاءالله چې جلال آباد ښاروالۍ هم پلانونه لري، خپل پلانونه تطبیق کوي. همدا اوس موږ لګیا یو د جلال آباد ښار هغه کوڅې سړکونه چې دکانداران، هټیوال او یا کراچیوانان دستفروشان سړکونه بند کړي، هغه انشاءالله د لارې خلاصو خلکو ته او خپل کوشش کې انشاءالله لګیا یو چې
هغه ساحې چې پلانونه پرې تطبیق شوي نه وي که کوڅې وي سړکونه یې بند دي هغه خلاص کړو او خلکو ته سهولت برابر کړو انشاءالله جلال آباد ښاروالي په دې کوشش کې ده چې دا کارونه چې څومره زر تر زره کېږي چې کارونه تکمیل کړي او خلکو ته دغه عامې لارې خلاصې او خلکو ته سهولتونه برابر شي خپل شپه ورځ په کوشش کې لګیا ده بالکل دغه بله ستونزه چې دغه د ځینې دغه خلک چې دي کراچیوانان چې دي دغه ډېر ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې هر ځای کې اوسي هغه همیشه داسې دغه ځای نزغل کېږي کابل کې یو مشخص ځای ورته لکه چمن حضوري غوندې ورته یو ځای جوړ شوی ده ننګرهار کې هم داسې ښاروالۍ د تصمیم لري چې دوی لپاره داسې یو مشخص ځای تعیین کړي او تصمیم لري پخوا هم د خلکو ته بعض ځایونه مشخص شوي انشاءالله په آینده کې هم تصمیم لرو چې یو مشخص ځای دوی ته وټاکل شي او دغه خلک هغلته انتقال شي خوشحاله اوسئ مدیر صاحب سلامت اوسئ دوستانو موږ سره پاتې شئ موږ به تاسو ته وښیو چې په ننګرهار ولایت جلال آباد ښار کې کوم تغییرات روان دي او کوم باندې کار روان تر پایه زموږ ملتیا وکړئ چې مخکې دغه لاره چې وه خلاصه وه اوس بنده شوې دلته کار روان ده آی صاحب محترم اول که دې ځان دغه لیدونکو ته معرفي کړي نوم دې څه شی ده نوم یې اجي میرحسن آی صاحب مخکې دغلته و دغه لاره چې وه مخکې موټر تلل اوس دغه وله جوړه شوه دغه ولې علت څه شی ولې جوړه شوه مخکې مشکل څه شی و چې دی جوړه کړه الحمدلله موږ د امارت نه ډېر خوشحاله یو او ډېر ښایسته کار یې وکړو ښایسته لاره یې جوړه کړه او ښایسته دغه لښتې وې او کوله ده دا یې ښایسته غټه جوړه کړه که نه مکمل د بازار اوبه به کشف کوي مخکې به چې بارانونه وشول نو په دې سړکونو باندې به اوبه روانې وي اوس الحمدلله ډېر ښایسته کار روان یې خو خدای پاک ورته همت ورکړي لږ زر یې وکړي کار ډېر سوړ کېږي چې لږ زر یې وکړي نو ډېر ښه کار به وشي او غواړو د امارت نه ښایسته ښایسته کارونه یې وکړل خو چې دې ډوډیو کې لږ کوشش وکړي ډوډۍ د بازار ډېره وړه شوې ده په دریو ډوډو باندې یو سپین ږیری نه مړېږي ځوان خلاصه کې باید چې یو پوښتنه وشي الحمدلله وایي ننګرهار د ګلو هار په ټول افغانستان کې ننګرهار دی خلک یې پوهېږي او خواریان یې کوي او که کوشش د حکومت هم شي او د عوامو هم شي الحمدلله پاریس نه به پسې زیات شي انشاءالله تعالی چې دا امید زه خدای ته لرم او موږ سره دې لږ امداد دولت وکړي چې لږې کارخانیانې جوړې کړو او دا عوام راسره خوشحاله وي موږ به خوشحاله یو خوشحاله اوسئ صاحب څنګه دغه دګې بخار نه کې وایي جلال آباد ښار چې شي په دې پسرلي کې وایي لکه څنګه لکه دګې بخار داسې شی لکه دګې بخار بالکل همداسې ده همداسې ده ننګرهار د ګلو هار خوشحاله اوسئ دوستانو تاسو موږ سره د جلال آباد ښار ښایسته ښایسته ویډیوګان وګورئ تر پایه زموږ ملتیا وکړئ دا هغه سړک دی چې اوس د موټرو لپاره د رکشو لپاره بند شوی په دې حساب چې دلته کار روان ده زاهد الله جانه دغه کار چې ښاروالي شروع کړی ده څومره ترېنه خوشحاله یاستې او دولت څخه کوم برخه غواړئ چې نور هم کار وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله دولت خو ډېر ښه کارونه شروع کړي بهرحال ښاروالي دغه پروژه چې وه تقریبا د شپږ میاشتو پروژه وه خو دوی ډېر زر سرته ورسوله داسې وایي چې دا یو میاشت کې ټول کارونه بېرته منظم کړه ترمیم کړو انشاءالله تعالی ډېر ژر به دغه سړک پروژه دا هم ترمیم شي انشاءالله او دغه به فعال شي دا خو به چې باران لږ راډېر شو نو دغه چې ده دا ځای په ټیټه باندې دی دغه ټولې اوبه چې به دلته به راتللې او دلته دوکانونو ته به مشکل جوړوړو او دوکانونو به اوبه ننوتلې او دلته به او ښاروالۍ ته به هم ډېر مشکله باندې و د دې صفایي که نه خو دغه پروژه چې اوس راغله انشاءالله تعالی دغه لښتې چې دي پراخه کړل او جوړ یې کړل په دې سره به انشاءالله بیا دغه مشکل نه پېښېږي او اوبه به په منظم ډول ځي او مخکې چې و دغه د سړک مشکل هم جوړ کړی او سړک به جوړ شو یو میاشت بعد به بېرته په اوبه ډنډ شولې بېرته به منځه لاړلو خو انشاءالله دغه مشکل به ډېر زر حل شي ځای جان خوشحاله اوسئ دوستانو تاسو موږ سره ښایسته ښایسته ویډیوګان وګورئ تر پایه زموږ ملتیا وکړئ زه د جلال آباد ښار کې اسم ابو جان ما سره ولاړ ده
ابو جانه دغه کله کله دغه ساحه کې چې اوس ترکارۍ د لغمان اړه ده او دلته بیروبار اوسي نو تاسو خو سهار ځئ وظیفې ته ماښام راځئ دغه نظر مو څه شی دغه په اړه کړی نظر څه شی یاره په جلال آباد ښار چې عموما د نفوسو دپاره ډېر زیات تنګ دی دلته موټرې ډېرې زیاتې شوي او رکشې هم ډېرې زیاتې تر څنګ چې د جلال آباد ښار کې د سبزي فروشانو او بیا په تېره دغه د لغمان اړه ډېر زیات مشکل دی خلکو د تګ راتګ دا ساحه چې ده ډېره چې ده لنډ او تنګه ده نو د خلکو څخه هم غوښتنه ده چې اول دغه خلک چې د سړک باندې رډې ودرولي دي دوی باید لومړی شاته شي بیا هم له حکومت څخه هیله د خلکو لپاره داسې یو ځانګړی ځای جوړ کړه تر څو دې لپاره د خلکو کار روان شي عامه خلکو ته موټرو ته کومه ستونزه پیدا تر څو دغه لاره خلاصه شي عامه خلکو ته مشکل پیدا کېږي نه سبزي فروشانو ته او دا چې ښاروالۍ بعضې کارونه هم شروع کړي دي او برحاله روان دي نو دا هم بهتره خبره ده چې د عامه خلکو دپاره او هم د ښار د ښکلا دپاره یو ځانګړی فرصت دی دلته خلکو لپاره د کاري فرصت هم برابر شوی تر څو دغه ساحې برابر شي دغه ځای باندې سیستم جوړ کړه چې دغه کم خلک په سړک باندې ولاړ دوی راروسته شي او دغه د عامه خلکو د موټرو پر دغه لاره خلاصه شي یو مثبته کړنه ده چې دغه کار وشو په راتلونکي هم له حکومت څخه غواړو چې دغه کړنه بیا ترسره کړه د جلال آباد ښار د ښکلا لپاره د جلال آباد ښار په هغه ساحو کې چې کومو ساحو کې مشکلات دي دغه ساحې باید جوړې کړي تر څو خلک ترې ګټه واخلي او دغه چې اوس کوم کارونه یې شروع کړي دغه لښتې عمومي مخکې خو کوچني وي دا ساحې کوچنۍ وي کمزورې وي نو اوس بهتره خبره چې دغه کار شوی دی او روان دی انشاءالله په نږدې وخت به سرته ورسېږي په ټول جلال آباد ښار کې دا کارونه روان دي مخکې چې وي چې باران به وشو خلکو ته عامه خلکو موټرو ټولو ته به مشکل و ځکه چې دلته به اوبه ډبې څوک به تلی راتلی نه شو اوس انشاءالله دغه کارونه روان دي او په خاصه دغه کارونه سره دا ټول مشکلات حل کېږي ډېره مننه کوم ابو جانه خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ دوستانو دا وه زموږ خپرونه تر بیا چې زه عطاالله وردک له ابدارۍ څخه اساس په نن چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لویه بخښونکي الله سپارم د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ خپل نظریات پیشنهادات زموږ سره شریک یا چینل سره سبسکرایب